لکه نور شاعران چې دي هغوی اکثر داسې کړي دي چې هغوی د عقل او عشق د یو بل اپوزیټ ګرځولی دی. هغوی وایي چې لکه عقل او عشق دواړه یو بل سره یو ځای نه چلیږي. مطلب دا دی چې یو سړی عاشق شو نو په عشق کې وایي بیا عقل نه چلیږي، خو علامه اقبال د دې نه یو اپوزیټ پوینټ اف ویو لري. علامه اقبال وایي چې نه داسې نه ده، بلکې عشق خپل ځای دی او د عقل خپل ځای دی. اوس د دواړو خو خپل ځای دی، خو علامه اقبال وایي چې د عشق اوچت دی د عقل نه. نو عشق ولې د عقل نه اوچت دی؟ نو د دې باره کې هغه چې کوم دی دلیلونه پیش کوي. وایي چې کم ځای کې چې عقل کار پرېږدي وایي هغه ځای کې عشق کار شروع کېږي. اگر چې عقل ډېر زیات خسیس دی، خو چې عقل کم ځای کې حیران او پریشان پاتې شي نو وایي د هغه ځای نه عشق کار شروع شي. بل وایي عقل وایي منزل رسا نه دی، دی تا منزل ته نه رسوي، عشق تا منزل ته رسوي. بل وایي عقل تا په کار باندې داسې نه اماده کوي، تا داسې نه موټیویټ کوي چې عشق تا په کار باندې څنګه اماده کوي. او د دې دلیل خو دا فرهاد باندې غر سورې کول چې دی نه عشق به غر سورې کړه وکنه. ډېرې پیرې ته چې کوم دی نو عشق ناممکنه ممکن کوي. علامه اقبال وایي عشق ناممکنه ممکن کوي. او د دې ټولو نه غټ مثال چې دی نه د ابراهیم علیه السلام اور ته دانګل دي. که چېرې لکه یو سړی عقل او فکر چلی نو آیا هغه به اور ته ودانګي؟ دا خو عشق کنه چې ابراهیم می د دې جوګه کو چې هغه اور ته ورودانګل. بیا عشق ناممکنه ممکن کوي. نو دا د دې اور صفت خو چې کوم دی سوزول دي، خو دې ځای کې چې کوم دی نو ابراهیم علیه السلام یې ونه سوځو نو ناممکنه ممکن کو. بل علامه اقبال وایي چې د عقل کار تر دنیا تر ژونده پورې دی او د عشق کار چې کوم دی نه قبر کې او د قبر نه بعد هم دی. نو دا دې ځای کې د هغه عشق حقیقي مراد دی نه چې عشق حقیقي تعالی چې کوم دی نو هغه جیان کې هم فایده درکوي او ټوله فایده ده. خو ګورې علامه اقبال دې ځای کې صرف د عشق حقیقي خبره نه کوي. علامه اقبال وایي دا عشق حقیقي یا چې کوم دی وطن سره عشق خپل کام سره عشق دا هم کیدی شي، او دا چې کوم دی عشق مجازي هم کیدی شي. عشق مجازي عشق حقیقي ته یو لاره هم کیدی شي. علامه اقبال وایي چې د انبیا علیه السلام عشق چې کوم دا عطیه الهي وه او هغوی پر خپل عشق کې چې کوم دی نو په ټاپ باندې وو، هغه بالکل اخري درجې ته رسېدلي وو. نو وایي د هغوی چې خپل عشق کې اخري درجې ته رسېدلي وو نو لهذا ځکه د هغوی درجه چې کوم دی د دې وجې نه ډېره زیاته اوچته ده. او بل علامه اقبال دې ځای کې چې کوم دی دا یو ډېره ښکلې خبره کوي. هغه وایي د عقل لاره چې دا نه دا د شکونو نه او د شبهاتو نه ډکه ده، د بدګمانو نه ډکه ده. او بالکل هم داسې ده. ګورئ څوک چې څومره زیات عقلمند وي دومره به زیات د دغه نه کار اخلي، د احتیاط نه، د کیر به ډېر زیات کوي، شکونه به ډېر زیات کوي. عشق وایي چې کوم دی نو دی د شکونو نه آزاد دی او جرت پیدا کوي، بهادري پیدا کوي، بې خوفه دی، یره پکې نشته. دې ځای کې دا هم وایي چې د عشق او د خودي یو بل سره ډیر ډونګې تعلق دی. دا عشق داسې ډېر خودي دویم نوم دی. نو دا دې ځای کې دقه که نه چې عشق یقین او جرت پیدا کړي نو ستا خودي را بیداره کړي، ایګو دې را بیداره کړي. نو بیا چې کوم دی په خپله علامه اقبال د عشق مظاهرو چې دا ما وایي چې د عشق کوم دلیلونه پیش کړل اوس درته دا پروف کومه. نو دقه پروف کوي چې د ابراهیم علیه السلام دا ژوند چې دی یا د اسماعیل علیه السلام د پلار دا حکم منل یا د ابراهیم علیه السلام خپله ځوانه ښځه چې کوم دی هلته په صحرا کې پرېښودل او د هغې دا حکم منل صرف په دې وجه چې ابراهیم علیه السلام ورته په اشاره ووایي چې دا د خدای حکم دی. نو خو عشق که نه دا د ابوبکر عشق حضور صلی الله علیه وسلم سره د بلال عشق دا د عقل او عشق باره کې د علامه اقبال هغه فلسفي ده. نور د ده چې کوم نظریات دي د خودي باره کې د شیطان باره کې ډېر انټرسټنګ بحث کړی دی. او به تاسو سره نور ویډیوز کې شریکوو.